د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ، د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نکمل یم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 15مه برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 15مې برخې د نشر ورپرنځم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره 14مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اورېدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 14مه برخه کې اورېدلي و چې ملک شادر د غره په څېر شپه په خلاصو سترګو تېره کړه. سهار یې لږ څه سترګې ورغلې وې چې یو غلام راپورته کړ. ویې ویل: محترم مقامو یادوي. ملک شادر په قهر سره وویل: په دې سهار وختي کې ما ته څه اړتیا پیدا شوې ده؟ د څه لپاره؟ تاسو د سلطان معظم تر مخ وړاندې کوي. د غلام د دې خبرې سره سم د ملک شادر په مخ کې تازهوالی را پیدا شو. ژر ژر مخ لاس پرې مینځل او ځان تیار کړ. ملک شادر غلام ته وویل: راځئ، زه تیار یم. ملک شادر او غلام دواړه د میلمستون نه بیرون راووتل. مخ کې یوه بنده ګاډۍ ولاړه وه. غلام د ګاډۍ تر څنګ ودرېد. ویې ویل: محترمه، په دې ګاډۍ کې سپاره شئ. ملک شادر ترې په حیرانتیا سره وپوښتل: په ګاډۍ کې تشریف کیدی شي؟ ما ته همداسې حکم شوی دی. ملک شادر احتجاج وکړ: ما چیرې بیایي؟ تاسو خو ویلي و چې امیر دې غواړي او اوس مې چیرې بوځئ؟ خو زه. غلام په ډېرې تیزۍ سره توره راوویستله، توره یې خوځوله او ورته یې وویل: ما په سختۍ کولو مه مجبوروه درونده مېلمه. هغه حکم کړی دی چې تاسو تر هغې پورې ورسوم او زه د حکم په تعمیلولو باندې مجبور یم، مګر ما ته خو باید ډاګیزه وي. چوپ اوسه. غلام د ګاډۍ دروازه پرانیستله او ملک شادر د غلام د غصې نه سترګې پټې کړي او په چوپتیا سره په ګاډۍ کې کېناست. د هغه د کېناستلو سره سم ګاډۍ روانه کړل شوه. ټولې خوا یې په پردو پوښل شوې وې، په دې خاطر هیڅ نشو کتلی. ملک شادر هم د اخوا دې خوا کتلو هڅه ونه کړه. ملک شادر په دې وخت کې ډېر افسوس کاوه او ویلي چې د شام د سلطان نورالدین زنګي دربار ته په راتلو یې ستره غلطي کړې ده. د دې نه ښه دا و چې د یورشلیم د پادشاه دربار ته ورغلی وی، ځکه هغه تل د خپل تعاون او مرستې لپاره که څه هم په ګران قیمت تمامېده سینه وهله. درنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 14مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 15مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. په مصر کې هره ورځ د صدراعظم د بدلون او انقلاب تر ټولو ستر علت په هغه هیواد کې د یورشلیم د پادشاه نیغ په نیغه لاسوهنه وه. هغه به د هر صدراعظم د مخالفې ډلې سره د لاس ورکولو هوډ کاوه. په همدې توګه به انقلاب راته او د یورشلیم د پادشاه په خراج او معاوضه کې ستر رقم نور هم ورزیاتېده. د مصر سلطان په هغه وخت کې د همدې سیاست یوه کړۍ وه. پخوا اوس هم د دې سلطنت د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅې کولې. په دې وخت کې د شام د سلطنت تر ټولو لوی رقیب د یورشلیم پادشاه و او هغه ته د ماتې د ورکولو لپاره
د مصر د پادشاه مرسته اړینه وه. مصري صدراعظم هم د دې خبرې څخه ښه خبر و. په دې خاطر به یې په هر مهمه موقع کې د یروشلم او شام د سلطنتونو دواړو نه پوره رقم اخیست. ملک شادر دمشق ته د ورتللو تر مخه د یروشلم د پادشاه سره هم خط و کتابت کړی و، خو د یروشلم پادشاه د هغه مخالف درغم سره د مرستې ژمنه کړې وه. په دې خاطر ملک شادر مجبور شوی و تر څو شام ته راشي، خو دلته هغه په یو بل ستونزې کې راښکل شوی و. هغه په بندې ګاډۍ کې ناست و او ډول ډول فکرونه یې کول. بیا ګاډۍ په یو ټکان سره ودرېده. یو زرین کمربند غلام د ګاډۍ دروازه پرانستله او په ډیره مذبذبه توګه یې ورته وویل: درونده میلمه، راښکته شئ. د ملک شادر زړه دومره خواشینی شوی چې هغه دا ونه کتل چې هغه همدا اوس د دمشق په عالیشانه شاهي محل کې دی. داسې دیوالونه چې انسان یې هیڅ د تصور خیال نشي کولی. هغه په چوپتیا سره د ګاډۍ نه راښکته شو او څو ځینې پورته ولاړ او دهلیز ته ورننوت. زرین کمربند غلام د هغه نه مخ ته روان و. یوه دروازه مخ ته ودرېد او ملک شادر ته یې وویل: هوښیار اوسه میلمه، تاسو د عالی حضور دربار ته وړاندې کیږئ. زه اجازه غواړم او بیرته راستنیږم. غلام دننه ولاړ او ملک شادر په اطمینان سره ودرېد او شاوخوا یې وکتل. د مصر د خلافت حریم په نړۍ کې یو ځانګړی مقام درلود، خو د دمشق شاهي محل هم ترې کم نه و. په دروازو باندې وریښمینې پردې راځوړندې وي چې په جواهرو باندې ښکلې شوي وي او د دهلیزونو په ستنو باندې د سپینو او سرو زرو پټۍ جوړ کړل شوي وي. لا تر اوسه د ملک شادر سترګې د محل په دیوالونو او دروازو باندې نښتې وي چې غلام بیرته راغی او ورته یې ویل: تاسو خوش قسمته میلمه یاست. د دمشق سلطان نورالدین زنګي تاسو خپل دربار ته د حاضرېدو لپاره وربللی یاست. ملک شادر د هغه تر شا روان شو. زړه یې درزېده. په دې فکر کې ډوب و چې سلطان نورالدین محمود زنګي به ورسره څه ډول د پوخ عمر یو کس چې په ګیره کې لږ څه سپین ویښتان هم لیدل کېږي په یوه تخت باندې ناست دی. ملک شادر پخوا دغسې د جلال او عظمت نه ډکه څېره نه وه کتلې. هغه تر رعب لاندې راغی. سلطان نورالدین محمود زنګي ورته لږ څه په بې پروایۍ سره وکتل. ملک شادره، خپله خبره دې بیان کړه. ملک شادر د سترګو د کنجونو څخه وکتل، خو امیر نجم الدین هیڅ چیرې هم ونه موند. په دې وخت کې د سلطان نورالدین محمود زنګي تر څنګ امیر بلغیش او اسدالدین شیرکو ناست و. ملک شادر د اسدالدین شیرکو نوم اورېدلی و، خو لیدلی نه و. په دې خاطر یې هغه ونه پیژنده. ملک شادر په ټیټ اواز خپله خبره پیل کړه: ای د دمشق سلطانه، ما یوازې 6 میاشتې مخته د مصر د صدراعظمۍ دنده پیل کړې وه. د سلطنت ټول امرا زما ملګري وو، خو د خلافت د حریم داروغه دورغم د یروشلم د پادشاه ایمالرګ په ملاتړ باندې زما په خلاف بغاوت وکړ. په دې خاطر زه دلته ستاسې په دربار کې حاضر شوی یم. سلطان نورالدین محمود زنګي ترې وپوښتل: ملک شادر د دمشق د دربار نه څه هیله لري؟ ملک شادر په ډېرې عاجزۍ سره وویل: معظم سلطان، دورغام یو باغي او ظالم انسان دی. پر ما یې ظلم کړی دی. د دمشق د سلطان نه هیله لرم چې د مظلوم سره مرسته وکړئ. د مصر د سلطنت په امورو کې د یروشلم پادشاه هم ملوث دی. سلطان نورالدین محمود زنګي په پوره تدبیر سره وپوښتل: تاسو یروشلم ته خراج ورکاوه، نو بیا به دمشق ولې ستاسې په امورو کې مداخله کوي؟
خو بلې درنو اورېدونکو، ملک شادر په یوې نوې طریقې سره دا خبره راوسپړله. که چیرې د دمشق سلطان زما سره مرسته ونه کړي نو په مصر به نصرانیان په پوره توګه واکمن شي. سلطان ملک شادر ته په تیزو سترګو وکتل او بیا یې ورته وویل که چیرې موږ ستا سره د مرستې لپاره هغه لوري ته لښکرې ولیږو نو بیا. ملک شادر ورته په ډېره پراخه زړه سره وویل زه به د دې نواش په بدل کې د شامي لښکرو ټول مصارف په خپل ځان واخلم. سلطان نورالدین زنګي ورته په ترخې لهجې باندې وویل ملک شادره، موږ ته ستا په فراست باندې شک پیدا شو. موږ په دې غور هم نه دی کړی چې د شام نه تر مصر پورې تلونکي لښکر به د یورشلیم په شلګوره ځمکو کې د یورشلیم د لښکرو سره ټکر کوونکي اوسي. په دې خاطر به موږ ته په مصر کې ستا د دښمن درغام سره د جنګ کولو نه مخته په یورشلیم کې د هغه سره جنګ کول پکار وي. ملک شادر دا خبره سم د لاسه ومنله او ویې ویل د معظم سلطان پوهه او فراست کړی. ملک شادر په بیړه ورته وویل سلطان معظم، ما لا تر اوسه پورې خپله خبره نه ده پوره کړې. زما د بریالیتوب په صورت کې به د مصر د ټول تولید یو په درېیمه برخه به هر کال د دمشق حکومت ته ورکول کیږي. د دې د ورکړې به زه په خپله مسؤول وم. په دې وخت کې سلطان نورالدین زنګي د اسدالدین شیرکو په لور وکتل. ورته وویل میلمه د نجم الدین ایوب د میلمستون شامي میلمستون ته بوځئ. بیا یې د ملک شادر په لور وکتل او ورته وویل ستا د غوښتنو ځواب به وروسته درکړل شي. د دې خبرو وروسته سلطان نورالدین زنګي خپل خاص سړي ته اشاره وکړه. هغه د سلطان د اشارې سره سم د غونډې د پای ته رسېدو اعلان وکړ. د دې مقصد دا و چې سلطان نورالدین محمود زنګي د دې نه زیاتې خبرې کول نه غواړي. درباریان خپلو کارونو ته تللی شي. په دربار کې د امیر برغش او اسدالدین شیرکو څخه پرته نور څوک نه وو. ملک شادر حیران دریان د دربار اخوا دیخوا وکتل. هغه د غونډې د برخاست د اعلان په مطلب پوه شوی و او په دې هم پوه شوی چې سلطان معظم یې سم د لاسه په غوښتنه باندې پریکړه نه ده کړې او تر اوسه لا معلومه نه ده چې څه وخت به پریکړه کوي. خو سلطان په هماغه وخت د خپل ځای څخه پورته شو او د وریښمینې پردې شاته ولاړ. امیر برغش هم تر دروازې پورې را رسېدلی و. مرغام د خپل منصب د سنبالولو وروسته د لږ څه وخت لپاره قایم کړی و. امیر سید الساده یو د هغو امراو څخه و چې په ښکاره توګه یې د ملک شادر ملاتړ کاوه. درغام په نوملړ کې د هغه نوم د هېواد د دښمنانو د نوملړ په سر کې پروت و. نو که چیرې درغام د ملک شادر د بیرته راستنېدو د ویرې خپله کاروایي نه وای درولی نو سعید الساده به هم د هغو امراو سره یو ځای په دار ځړول شوی وای. درغام د خپلو ټولو مخالف امراو سره منافقت لاره خپله کړه. هغه به ورته داسې ډاډ ورکاوه چې هغه یوازې د ملک شادر سره اختلاف درلود. خو اوس چې هغه د هېواد څخه تښتېدلی دی نو په دې اساس د هغه کوم دښمن هم نه دی پاتې، بلکې درغام به د خپلو دښمنو امراو سره د دوستو امراو په نسبت زیاته ښه رویه کوله. د هغه د همدې کړنې له مخې یو شمېر نیک امرا وغولیدل او راغلل هلته په قاهره کې کېناستل. خو چالاک او تجربه لرونکي امرا د ملک شادر د ماتې سره سم د قاهرې څخه ووتل. سعید الساده هم یو ډېر نیک انسان و. په دې خاطر یې درغام یو باوري شخصیت وګاڼه او د هغه د زړه د ترلاسه کولو په خاطر به یې هره ورځ دارالوزارت چار چاپېر یو چکر واهه. خو بیا چې کله د ملک شادر د دمشق دا ډنډوره لږ څه کمزوري شول او یو شمېر تاجرانو د دې خبرې تصدیق وکړ چې د دمشق په بازار کې یو ځای ګرځېدونکي دوه ځوانان د دمشق د سلطان زامن نه
بلکې د هغه د امراو زامن دي. نو دورغام ته د ملک شادر له اړخه ډاډ پیدا شو او ملک شادر مړ وګاڼه او د هغه ګواښې منفي او د هغه نه بالکل بې پروا شو. لکه څنګه چې مخته وویل شول چې د مصر صدر اعظم ته چې د هغه هیواد مطلق العنان پادشاه ګڼل کیږي، دا ډاګیزه وه چې د دمشق سلطان نورالدین زنګي او د یروشلم پادشاه انمالرک دواړه د مصر سره د دوستۍ غوښتونکي دي. په دې خاطر هر صدر اعظم به په خپله د یروشلم او دمشق نه غیر فوزي او یا فوزي تعاون غوښتل خپل حق ګاڼه. بیا به یې په دې هم صبر نه کاوه، بلکې د خپل مقصد د ترلاسه کولو وروسته به یې د طوطي په څیر سترګې پټولې او اړخ به یې بدلوه. دا ځل هم څه همداسې حالات پیدا شي وو. د مصر نه صدر اعظم چې د خپل برقي ملګرو سره یو ځای چې د ملک شادر په خلاف کوم یلغر وکړ، نو د دې یلغر لپاره یې په پټه د یروشلم د پاشا ملاتړ هم ترلاسه کړی وو. ښکاره ده چې د دې ملاتړ ستر قیمت درلود. نو هغه وخت چې داروغه دورغام په ملک شادر باندې غلبه ومونده او دورغام د خلیفة العاضد له اړخه وزیر الوزراء وټاکل شو، په همدې وخت کې یروشلم د خپل ملاتړ د قیمت د ترلاسه کولو لپاره خپل سفیر دورغام ته ورلېږلی و. د دې سفارت مشري یو پادري کوله. دا وګړی هسې په نوم پادري و، خو په حقیقت کې د یروشلم ډیر ستر سیاسي شخصیت وو. د یروشلم د سفارت غړو قاهرې ته په رارسېدو باندې د دارالوزارت په میلمستون کې د پاتې کېدو په ځای په عیسوي کلیسا کې د پاتې کېدو هوډ وکړ. مقصد یې د دورغام سره د خبرو اترو د کولو ترڅنګ د هغه د عسکري ځواک په اړه معلومات ترلاسه کول هم وو. کله چې د یروشلم د سفارت غړو د مصر د حالاتو په اړه څېړنه وکړه، نو هغوی ته دا ډاګیزه شوه چې د دورغام صدارت د مصر حالات له یوې مخې بدل کړي دي. پخواني وزیران او امیران یا په جنګ کې وژل شوي دي او یا یې ځانونه داسې پټ کړي دي چې په اړه یې څوک معلومات نشي ترلاسه کولی. صدر اعظم دورغام دومره خپل سری او فرعون ګرځېدلی و چې د چا سره یې په ښه لهجه خبره هم نه کوله. په حکومت باندې برقي ډله واکمنه وه او د سپینو سرو مالکان هم همدوی وو. دورغام خپل ځان د مصر پادشاه ګاڼه او د نورو هیوادونو سره یې ټولې ژمنې ماتې کړې وې. په دې حالاتو کې د یروشلم خراج ورکول هم شونې نه ښکارېدل، خو د سفارت غړو د دورغام سره نه دارالوزارت هغوی راوبلل او نه هغوی هلته د ورتللو هڅه وکړه. په دې وختو کې قاهره د یو بل مصیبت سره مخ شوه. دورغام دا فکر کوه چې د هغه دښمن نور ډیر کمزوره شوی دی او ترڅنګ یې د هغه دومره ځواکمن شوی چې اوس ورته د یروشلم د خراج د ورکولو وړتیا هم نشته. هغه په مصر کې د هغه روایتي ظلم لاره پرانیستله چې د دنه مخته هر صدر اعظم پرې تک کاوه. دورغام خپل ورور ناصرالدین حمام ته حکم وکړ د هغو ټولو امراو نوم وړاندې کړی چې د ملک شادر د حکم. دورغام په زوره چیغې کړې، بدژبه چپ شه! څنګه دې جرأت وکړ چې د مصر د صدر اعظم د خبرې ځواب ووایي؟ ورک شه! د سترګو مې اخوا شه! د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 15مه برخه. په دې هیله چې د داستان ادبي تنده مو پرې خړوب شوې وي. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. دورغام ولې په ویره کې دی؟ اوس هم د ملک شادر نه ویره لري. ملک شادر به د دورغام نه خپله بدله اخلي او که نه. همدارنګه ملک شادر سره به نورالدین زنګي خپل لښکر د دې عزت د ترلاسه کولو لپاره ورولېږي او که نه. په همدې تلوسه کې درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چیرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ.
الله مو مل ښه وختونه ولرئ.